یو بلې مهمې نقطې ته که چیرې موږ راسو په یوټیوب کې په هره ژبه سره په خاصه توګه په انګلیسي ژبه سره داسې موضوع نشته چې هغه دې نه تشریح سوی، یعنې هر ډول موضوع په یوټیوب کې تشریح سوی، که د ریاضیات وي، که د فزیک وي، که د کیمیا وي، که د بیولوژي. مګر پښتو داسې یو ژبه ده چې په دې سره په دې کې دغه تدریسي مواد، درسي مواد ډېر کم پیدا کېږي. یعنې کله چې یو څوک یوټیوب ته داخلیږي او د موضوع سرچ کوي، نو هغه کسان د هغه موضوع څخه ښه اخیست کولی شي د کوم چا چې ښه انګلیسي زده وي. کوم کسان چې انګلیسي نه وي زده، هغه دې څخه ښه اخیست نه شي کولی. نو دا په اصل کې د هغه کسانو لپاره، دا په اصل کې په عموم کې د پښتو لپاره یو کار دی چې کله څوک یوټیوب چینل ته داخلیږي او غواړي یو موضوع زده کړي، نو دوی کولی شي هغه سرچ کړي او په پښتو دې هغه ترلاسه کړي، په پښتو د هغه څه شي وکړي، هغه زده کړه وکړي. موږ او تاسې په اوس وخت کې ډېر مثالونه ولیدل. مثلا په یوټیوب کې موږ ډېر اکاډمیانې لرو چې په انګلیسي ژبه تدریس کوي، ډېر اکاډمیان شته چې په هندي ژبه تدریس کوي، په اردو ژبه تدریس کوي. مګر دغه تدریس په پښتو ډېر کم دی. په پښتو د دغه عصري مضامینو تدریس ډېر کم دی.